بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سه جوان تاسو ګورئ جی فورکس چینل. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د بای او سیل ترمنځ تفاوت خایو په فورکس کې چې په روزمره ژوند کې بای او سیل څه مطلب او فورکس مارکیټ کې د بای او سیل مطلب تفاوت څه شي دي. په روزمره ژوند کې موږ کله یو جسم والو نو داغه نه بعد موږ خرڅو. په فورکس کې چې ده موږ جسم لاسته نه راوړو. په فورکس کې موږ یو د جسم ترمنځ غویلیو کیفیت غا اندازې موږ الو او هغه خرڅو په جیګ او ټټه بای باندې. کچېره مونږ وایو مارکیټ دا برزي نو مونږ وهو بای دا برزي او برکتلونو بای وهو نو د بای په صورت کې کچېره مارکیټ بر لاړو خو مونږ ته پروفټ کوي او کچېره په بای سو بای مونږ والي نو کلا د لاړو لاس تاوان کې. همداسې سیل کې کسل کې مارکیټ بر لاړو تاوان خي او کچېره لاندې لاړو مونږ ته پروفټ راکړي. په فورکس کې عموما د جنس تبادله نه کیږي. په فورکس کې د پیسو یعنی د کرنسیانو د هغه ټول شي نه چې په فورکس مربوطه دي. 13 ویډیو کې مونږ ویل دي هغه کچې ټول سره مربوطه دي. هغه ټول ترمنځ هغه مینز ویلیو مونږ ویلیو هغه ویلیو باندې مونږ ټریډ کو او ویلیو مونږ اپ او ډاون د پاره یعنی سیل او بای مونږ په وهو او مونږ ته نه ګټو لاس سره مخ کیږو. د مثال په تور جی بی بی یو اس ډی دا دوه کرنسي نه دي یعنی ګرینډ برټیش پاونډز دي او یورو یو اس ډالرز دي. دې کې مونږه مثال سیل والے دي نو که سیل مونږ والو په دې کې چې ډاون لاړو نو ډاون په وخت کې دا مونږ ته ډاون په وخت کې مونږ سره دا پروفټ کوي او د اپ په وخت کې د سیل په وهلو سره دا موږ سره لاس کوي. صحیح ده. همدا شی موږ په یورو اس ډی باندې هم یو ټریډ کوو. هغه کې موږ وایو چې شاید د دې ویلیو بر لاړ شي نو دا نیوز شو فندامنټل انالایسس دا ان شاء الله پر روانو ویډیوګانو کې موږ وایو چې یو ټریډ څنګه وکړو څنګه بای وکړو سیل وکړو. ان شاء الله په دې بغږیږو تفصیلی ویډیوګانو سره. مثال یورو اس ډی باندې موږ بای والو نو بای که مثال بر لاړو د بای په وهلو سره ورسته موږ ټریډ بر لاړو نو پروفټ دی. کچېره ډاون لاړو نو لاس دی. نو ان شاء الله الله دې چې ما په دې ویډیو سره تاسو پوه شئ او تر بل ویډیو پورې په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.